गुलामी करेंगे तो सिर्फ यारों की, लोगों के लिए नवाब। السلام علیکم جی ګرانو دوستانو، امید دی چې خوشاله به یې او د خفګانونو څخه به په امن یې. هدایت الرحمن یوسف زه یم د یوې بلې نوې ویډیو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې به مونږ داسې قسمه سټیټس ویډیو ایډیټینګ زده کوو. نو راځئ ځو د موبایل سکرین ته زما سره اوسئ. جی ګرانو دوستانو، مونږ راغلو د موبایل سکرین ته. د موبایل په سکرین باندې تاسو ته کاین ماسټر ښکاري. کاین ماسټر به تاسو اوپن کړئ. کاین ماسټر چې کله تاسو اوپن کړئ نو داسې قسمه سټیټس ایډیټ کولو لپاره تاسو دلته په کریټ نیو پروجیکټ باندې کلیک کړئ. کریټ نیو پروجیکټ چې تاسو کلیک کړئ نو دلته به د پروجیکټ ریشو چې د 16.9 سلیکټ کړئ. کله چې تاسو ریشو سلیکټ کړه نو تاسو سره به داسې قسمه انټرفیس مخې ته راشي. کله چې داسې قسمه انټرفیس تاسو ته مخې ته راشي نو دلته په میډیا باندې کلیک کړئ. په میډیا چې کلیک کړئ نو تاسو به د دې ځای نه چې بیکګراوند راواخلئ. بیکګراوند چې تاسو راواخلئ د دې ځای نه به تاسو وایټ کلر کې بیکګراوند راواخلئ. بیکګراوند چې کله تاسو راواخلئ نو د دې ځای نه چې تاسو څومره سټیټس جوړول غواړئ تر هغې ټایمه پورې به تاسو چې د دې ټایم چې دی سیوا کړئ. زه 10 سیکنډ جوړول غواړم، ما د 10 سیکنډ پورې چې دی سیوا کړو. د دې ځای نه به تاسو پکچر باندې کلیک کړئ. ساري په بیکګراوند باندې کلیک کړئ. په بیکګراوند چې کلیک کړئ نو دلته تاسو ته قینچي یو نشان درکړی. د دې قینچي نشان نه به تاسو څه چلی کوئ، دا بیکګراوند چې دی په مناسب ځای باندې چې دا په وړوکې کټ کړئ. بیا به تاسو د دې بیکګراوند په دې حصو باندې کلیک کړئ زما سره او دې ته به مختلف کلرز ورکړئ. کلرز به تاسو د دې ځای نه ورکوئ. کلر چې کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو د دې ځای به تاسو مختلف قسمه کلرز دې ته ورکړئ. کلر مونږ ورکړلی. اوس په دې ته مونږ کلیپ ګرافیکس چې دي هغه ایډ کوو. نو هغه به د کوم ځای نه ایډ کوو؟ تاسو په دې بیکګراوند باندې کلیک کړئ او دلته تاسو ته یو اپشن درکړی چې ورته ویلی شي کلیپ ګرافیکس. په دې باندې به کلیک کړئ. په دې چې کلیک کړئ نو تاسو له یو کلیپ ګرافیکس درکړلی، هغې ته ویلی شي لایټ سلایډر. دا چې دی که پرس تاسو سره په کاین ماسټر کې نه وي نو تاسو راتلی د دې ګیټ مور نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ او چې کله ستاسو سره په موبایل کې ډیټا آن وي دا به زه ایډ کم نیم د ځان سره یاد ساتئ لایټ سلایډر. مختلف چې دي د دې نه به زه ایډ کم د دې کلیپ ګرافیکس نه. نو کلیپ ګرافیکس زما سره ایډ شوي دي. اوس به زه یوه ویډیو ایډ کوم. د دې لیر نه لیر کې به زه بیا میډیا ته لاړ شم. خو هغه ویډیو چې تاسو په کوم ځای نه هغه مومئ نو هغې لینک چې تاسو په ډسکرپشن کې ویډیو 1 کې درکړی شوی دی. ویډیو 1 لینک چې دی هغه د دې ویډیو دی او دا ویډیو تاسو ډاونلوډ کولی شئ د دغې لینک نه او خپل ویډیوز کې چې دي یوز کولی شئ. مونږ به هغه ویډیو راواخلو، ما راواخیسته څومره چې زما سټیټس دی د هغې نومره به زه پرېږدم او نور به زه پریم ټو رایټ اپلی هیډ په دې باندې به کلیک کړم نو زما سره چې دی ویډیو د سټیټس نومره پاتې شي. بیا به په ویډیو باندې کلیک کړم. دلته مونږ ته اپشن راکړلی. په دې اپشن باندې به زه کلیک کړم. په دې اپشن چې زه کلیک کړم دلته به دا ویډیو زه فول سکرین کړم. ویډیو زما سره فول سکرین شوه. د دې ځای نه به دوباره په ویډیو باندې ایډ کړم او دلته یو دا اپشن چې دی په دې اپشن کې یو اپشن دی چې ورته بلینډینګ اپشن ویلی شي. په دې بلینډینګ اپشن باندې تاسو کلیک کړئ او په دې کې زما سره تاسو ته درکړلی سکرین اپشن او په دې سکرین اپشن چې تاسو کلیک کړئ نو زما سره چې دی ویډیو صحیح پیټ شوې ده. د دې ځای نه به اوس مونږ یو پکچر راخلو. پکچر به PNG فارم کې وي. که فرض که تاسو پکچر په PNG فارم کې نه وي PNG ته کنورټ کول غواړئ نو په ډسکرپشن کې تاسو ته د ویډیو لینک درکړی شوی دی چې څنګه PNG فارم ته تصویر کنورټ کیږي نو هغه تاسو د دې ځای نه کتلی شئ. پکچر به مونږ د دې لیر نه راواخلو. کړلی پکچر به تاسو چې دی سلیکټ کړئ تر سټیټس تر اخري ټایمه پورې چې د دې ټایم به سیوا کړئ. دغه رنګ بیا به پکچر کلیک کړئ. دلته به دې اپشن کې تاسو ته یو اپشن درکړی چې ورته کروپینګ اپشن ویل شي. په کروپینګ اپشن به کلیک کړئ او به خپل پکچر چې دی هغه کراپ کړئ. پکچر چې زما سره تقریبا صحیح کراپ شوی دی. بیا به پکچر چې تاسو د دې ځای نه په خپل ویډیو کې چې دی د دې ځای نه په دې پکچر کلیک کړئ. په پکچر چې کلیک کړئ نو دلته تاسو ته د 3 ډاټس درکړي. د 3 ډاټس چې درکړي په دې به کلیک کړئ. په دې کې د لومبۍ اپشن چې دی ډوپلیکیټ او په دې ډوپلیکیټ باندې به کلیک کړئ او بیا به زما سره د بیک یعنې شاتنۍ
تصویر چې دا به سلیکټ کړئ او دا به لږ د دې ځای نه لږ د دې سپیس سیوا کړئ او سایز به هم سیوا کړئ. کله چې پکچر تاسو پیټ کو نو بیا به په دې پکچر باندې کلیک کړئ او په پکچر چې تاسو ته کلیک کړئ نو دلته تاسو ته په دې اپشن کې یو اپشن درکړی چې ورته الفا اپشن ویل شي. په دې الفا اپشن به کلیک کړئ او د دې ته اپیسټي چې دا به لږ کمه تقریبا 40% ته به راولئ نو دغه رنګ تاسو چې دی تقریبا د تصویر هغه پټ کول او د بیک ګراوند هغه پټ کول هغه برابر شوي دي. خو اوس به دلته مونږ یو بله ویډیو راولو چې هغه ګرین سکرین د پویټرۍ یعنې د شاعرۍ ویډیو ده. که فرض کړئ تاسو دا ویډیو په خپل سټیټس کې اډ کول غواړئ د دې لینک هم تاسو ته په ډسکرپشن کې پرووایډ شوی، تاسو دا ایزیګي نه دا یوز کولی شئ. ویډیو پېډ کړئ او بیا په دې اپشن کې تاسو ته کروما کی یو اپشن درکړی په دې باندې به کلیک کړئ او دا به انیبل کړئ. د دې ځای نه به د دې دا پرسنټیج چې دا برابر کړئ 50 به کړئ. د دې نه به صحیح بیکګراوند چې زما سره ریموو شي. کوم چې ګرین بیکګراوند دی هغه چې زما سره ریموو شو. نو دلته چې دی هغه ویډیو چې دی زه صحیح پټ کول غواړم د دې ځای نه به زه د دې لږ سایز چې دی هم برابر کړم. نو دغه رنګ زما سره چې دی د ویډیو یو حصه چې دی تقریبا ایډیټ شوې ده. اوس په موږ ویډیو چې دی ویډیو به د دې ځای نه په دې شیر اپشن باندې کلیک کو او ویډیو به ایکسپورټ کو. د دې ځای نه تاسو په دې ایکسپورټ باندې کلیک کړئ، ویډیو به زما سره ایکسپورټ کړئ. ویډیو چې کله ایکسپورټ شي بیا په کریټ نیو پروجیکټ باندې کلیک کړئ. په کریټ نیو پروجیکټ چې کلیک کړئ بیا به 16.9 ریشو چې دا به سلیکټ کړئ. کله چې تاسو دا ریشو سلیکټ کړئ د دې ځای نه په میډیا باندې کلیک کړئ او په میډیا چې تاسو کلیک کړئ نو د دې ځای نه چې کومه ویډیو تاسو ایکسپورټ کړې وه هغه ویډیو به تاسو راواخلئ. ویډیو راواغسته نو دلته په ویډیو باندې دوباره کلیک کړئ او دلته به کلیپ ګرافیکس باندې کلیک کړئ. په کلیپ ګرافیکس چې کلیک کړئ زما سره نو دلته تاسو ته یو کلیپ ګرافیکس درکړلی چې فوټو پرینټ ورته ویلی شي. که فرض کړئ دا ستاسو په کاین ماسټر کې نه وي نو تاسو د دې ګیټ مور نه ډاونلوډ کولی شئ. د ویډیو په سټارټ کې ما تاسو ته طریقه ووایه چې څرنګه یې ډاونلوډ کولی شئ. دلته فوټو پرینټ باندې زه کلیک کړم د 3 نمبر چې دا به زه ایډ کړم. سټیټس دلته پلی کوم ما سره سټیټس چې دی تیار شوی دی. نو دغه شانتې تاسو خپل سټیټس چې دی ایډیټ کولی شئ او د دې ځای نه په شیر اپشن باندې کلیک کړئ او ایکسپورټ پای کړئ. ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ زما سره دا به زما سره چې دی ایکسپورټ شي. نو امید لرم چې داسې سټیټس داسې एकदम زبردست سټیټس به تاسو جوړولی شئ د دې ویډیو نه وروستو. که ویډیو نه تاسو څه زده کړي وي او څه خوند مو ترې اخیستی وي نو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. د نورو داسې ښه ټیک ویډیوګانو دپاره ډېره مننه.